بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو محصلینو ته خپل سلامونه او نیږدې هیلې وړاندې کوم. د دوهم صنف لومړي سمستر د مایکروبیولوژي د مضمون د درسونو په لړۍ کې د نن ورځې موضوع د بکتریاګانو طبقه بندي ده. د بکتریاګانو د مورفولوژي د مخې او د اکسیجن څخه د استفادې په اساس باندې طبقه بندي کوو. په تیرو درسونو کې د بکتریاګانو د ساختمان په اړه باندې موږ په تفصیل سره بحث کړی ده. دا مو ویل چې بکتریاګانې د پروکاریوت موجوداتو یو عمده برخه تشکیلوي، یا په مجموع کې داسې وویل چې ټول پروکاریوت موجودات د بکتریاګانو څخه عبارت او بکتریاګانې په پروکاریوت موجوداتو کې شتون لري. په طبیعت کې د بکتریاګانو شمیر فوق‌العاده ډیر زیات ده، ولې دغه بکتریاګانو د ډلې څخه یوازې ډیره کمه فیصدي په انسانانو کې د ناروغیو د رامنځته کېدو سبب ګرځي، ولی اکثریت بکتریاګانې د انسان لپاره ګټورې بکتریاګانې دي چې په انساني ژوند کې له دوی څخه ډیره زیاته ګټه اخیستل کیږي. د مثال په ډول د انټي بیوټیکونو جوړېدنه معمولا د بکتریاګانو څخه په لاس باندې راځي. همدارنګه په صنعت کې له دوی څخه ډیره پراخه استفاده کیږي. د بکتریاګانو طبقه بندي په مجموع کې موږ په تیرو ساعتونو کې هم بحث پرې کړی دی چې د مختلفو ابعادو په اساس باندې بکتریاګانې طبقه بندي کوو. په تیرو درسونو کې د بکتریاګانو طبقه بندي د ګرام تلوین په اساس باندې ویلې وه. همدارنګه د ګرام تلوین په څنګ کې د اسید فاز تلوین د مخې د بکتریاګانو طبقه بندي باندې بحث کړی و. نن ورځ د بکتریاګانو د مورفولوژي یا مورفولوژیکل کلاسیفیکیشن باندې خبرې کوو. بکتریاګانې کولی شو چې د فینوټایپیک او د جینوټایپیک خواصو په اساس باندې طبقه بندي کو. د نورو طبقه بندیو په څنګ کې د یو کلینیکل یا پرکټیکل ډاکټر دپاره چې دی د ناروغانو درملنه ترسره کوي او په روغتون کې کار کوي، د بکتریاګانو فینوټایپیک یا مورفولوژیکل طبقه بندي ورته ډیره زیاته مهمه ده. یعنی د ناروغانو د درملنې یا د منیجمنت یو برخه د بکتریاګانو فینوټایپیک کلاسیفیکیشن تشکیلوي چې د همدغه فینوټایپیک کلاسیفیکیشن په اساس باندې موږ کولی شو چې ناروغانو ته درملنه پیل کو. جینوټایپیک طبقه بندي د بکتریاګانو د خواصو د مطالعې لپاره ډیره زیاته مهمه ده. یعنی هغه څوک چې د بکتریاګانو د خواصو او د مورفولوژي او په مجموع کې د بکتریاګانو د بایولوژیکل کریکټریسټیک یا خواصو په اړه باندې څېړنه کوي، د دغسې څېړونکو دپاره د بکتریاګانو جینوټایپیک طبقه بندي مهمه ده. ولی هغه څوک چې لکه مخکې مو ویل چې د یو انتاني ناروغي درلودونکي ناروغ درملنه او منیجمنت کوي، د دغه کسانو دپاره د بکتریاګانو فینوټایپیک طبقه بندي ډیره زیاته مهمه ده. د فینوټایپ په اساس یا د بکتریاګانو د مورفولوژي په اساس ټولې بکتریاګانې موږ په دریو ډولونو باندې ویشو. اول ډول یې کوکسا یا کاکسونه دي. کاکسونه معمولا کروي ډوله یا ګردۍ بکتریاګانې دي چې د بکتریاګانو عمده برخه تشکیلوي. دوهم ډول بکتریاګانې د مورفولوژي په اساس دغه بکتریاګانو ته بسیلا یا بسیلونه ویل کیږي چې دا روډماننده یا میلماننده دي. دریم ډول دی بکتریاګانو د سپیروکیټ څخه عبارت ده چې دغه ډول بکتریاګانو سپایرل شیپ یا فنرماننده شکل لري. تقریبا ویلی شو چې 90% بکتریاګانې یا تقریبا 95% بکتریاګانې په دغه دریو مورفولوژیکل کلاسیفیکیشن کې شامل دي، ولی 5% یا 10% بکتریاګانې شته چې هغه په دغه دریو ډولونو باندې نه طبقه بندي کیږي چې انشاءالله وروسته په دې باندې هم بحث کوو. ځینې بکتریاګانې معمولا څو ډوله شکل خپل ځان ته غوره کوي چې یعنی مشخص ځانګړی شکل نه لري چې داسې بکتریاګانو ته پولیمورفیک بکتریاګانې وایو. په دغه شکل کې موږ کاکسونه ګورو. موږ وایو دا کروي ډوله یا دایروي ډوله بکتریاګانې دي. بسیلاس یا بسیلونه هغه بکتریاګانې چې میلې په شکل باندې شکل لري، او سپیریلیم هغه بکتریاګانې چې دا معمولا د فنر یا د سپرینګ په شان باندې شکل خپل ځان ته غوره کوي. داسې ځینې بکتریاګانې په کاکسونو باندې بدلیږي، یا ځینې بکتریاګانې کاکسونه دي، او ځینې بکتریاګانې بسیلونه دي، یا ځینې بکتریاګانې د سپیروکیټ په شکل سره شتون لري. په حقیقت کې دغه ځانګړی شکل چې بکتریا ته ورکوي دا د بکتریاګانو سلوال ده. یعنی د سلوال شتون بکتریا ته ځانګړی مورفولوژیکل شکل ورکوي چې یا به کاکس شکل خپل ځان ته نیسي نظر د بکتریا په کورنۍ پورې، یا به د بسیل شکل خپل ځان ته نیسي، او یا به هم د سپیروکیټ شکل خپل ځان ته نیسي. نو په دې ځای کې داسې ویلی شو هغه بکتریاګانې چې هغه سلوال ونه لري
دغه بکتریاګانې معمولا دغه درې ډوله کلاسیفیکیشن کې نه شاملېږي او ثابت او مشخص شکل هم دغه بکتریاګانې معمولا نه لري. د مثال په ډول لکه ریکیټسیاګانې داسې لوانه لري، کېدای شي ځان ته د کوکو بسیلای شکل ځان ته غوره کړي چې انشاءالله وروسته بحث پرې کوو. په دې ځای کې موږ بسیلونه ګورو. دا بسیلونه دي چې میله ماننده یا روډ ماننده شکل خپل ځان ته غوره کوي. په دې ځای کې موږ تاسې مختلف ډولونه د کلاسیفیکیشن ګورو. ډیپلوکاکسونه سټریپټوکاکسونه باندې وروسته بحث کوو. کاکسونه دي او ځینې بسیلونه سته چې هغه ته فوسیفارم بسیلای هم ویل کېږي چې دواړه نهایتونه معمولا تیره او ویبریو یا ویبریو کولرا تقریبا کاما ډوله په حقیقت کې بسیل ده، خو کاما ډوله بسیل ده او سپیرلیم په همدغه شکل باندې ځان ته نیسي او دا ټیپیکل یا اساسي بسیلای دي چې د میلې یا د روټ شکل خپل ځان ته نیسي او دا هم سپیریکرس یا سپیرلیم ده. د دې په څنګ کې چې بکتریاګانې په دغه دریو غټو مورفولوژیکل برخو باندې وویشل شولې، هر ډول مورفولوژي په خپلوار سره بیا په نورو برخو باندې ویشل کیږي. کاکسونه په مجموع کې وایو چې په درې ډول باندې ویشل کیږي. اول ډول هغه کاکسونه دي چې دوی د جوړو په شان باندې یو د بل سره یو ځای کیږي. هغه کاکسونه چې دوی په جوړې شکل باندې شتون لري دغه کاکسونو ته ډیپلوکاکسونه وایو. ښه مثال یې ډیپلوکاکس نمونې بکتریا ده. ډیپلوکاکس نمونې بکتریا په انسانانو کې د سینه بغل یا نمونیا عمده بکتریا ده. دوهم ډول کاکسونه هغه کاکسونه دي چې د زنځیر د کړیو په شان باندې یو د بل سره وصلي یا هم د تسبیح دانو په شکل باندې یو د بل سره وصلي. دغه ډول کاکسونو ته سټریپټوکاکسونه وایو. د مثال په ډول لکه سټریپټوکاکي یا سټریپټوکاکس پایوجن چې په انسانانو کې د سینه بغل او ځینې وختونه د اکیوټ فارنجایټس یا د اکیوټ تنسلایټس د رامنځته کېدا سبب ګرځي. دریم ډول کاکسونو هغه د انګور د وشکې په شان باندې په یو غیر منظم کلسټر کې سره راټولیږي. دغه ډول کاکسونو ته سټافیلوکاکسونه وایو. ښه مثال یې سټافیلوکاکس اوریوس ده. په دغه شکل کې موږ د ډیپلوکاکسونه ګورو چې مخکې موږ ویل په تعریف کې هغه کاکسونه دي چې دوه کاکسونه سره وصلېږي، دې ته ډیپلوکاکسونه وایو. هغه کاکسونه چې د زنځیر د کړیو په شان باندې د بل سره وصل شوي اوسي دغه کاکسونه ته سټریپټوکاکسونه وایو. او هغه کاکسونه چې په یو غیر منظم کلسټر کې سره راټولیږي دغه ډول کاکسونو ته سټافیلوکاکسونه وایو. په حقیقت کې داسې ځینې بکتریا ډیپلوکاکس شي او ځینې بکتریاګانې د سټریپټوکاکس په شان باندې شتون لري او ځینې بکتریاګانې د سټافیلوکاکس په شان باندې شتون لري. په حقیقت کې دا د دوی د تکثر په جریان کې د دوی د مختلفو اړخونو مشلیدونکي خواص چې یو د بل سره وصلېږي چې ځینې بکتریاګانې د ډیپلوکاکس په شان باندې دا معنی چې یوازې یو اړخ دغه بکتریاګانو مشلیدونکي خواص لري چې یو د بل سره وصلېږي. په سټریپټوکاکسونو کې د دې بکتریاګانو دوه اړخ د بل سره وصلېږي او بالاخره یو زنځیر رامنځته کوي. او په سټافیلوکاکسونو کې د دې بکتریاګانو هر اړخ مشلیدونکي خواص لري او کله چې دوی تکثر کوي نو په نهایت کې د سټافیلوکاکس یا د انګور د وشکې په شان باندې خپل ځان سره یو ځای کوي او بالاخره سټافیلوکاکسونه رامنځته کولی شي. په همدغه شکل کې په ډېر واضح ډول سره موږ سټافیلوکاکسونه ګورو چې د انګورو د وشکې په شان باندې په یو غیر منظم کلسټر کې سره راټول شوي دي. دا هم بخښنه غواړم، دا هم د سټافیلوکاکسونو یو ډېر ښه مثال دی یا شکل چې موږ تاسې ګورو. په دې شکل کې سټریپټوکاکسونه ګورو. سټریپټوکاکسونه موږ وایو چې دا د زنځیر د کړیو په شان باندې یو د بل سره وصل دي. سټریپټوکاکس په دې شکل کې ډیپلوکاکسونه ګورو. که چېرې تاسې وګورئ دلته دوه کاکسونه یو د بل سره وصل شوي دي په ټولو ځایونو کې. او په دغه ځای کې د سټریپټوکاکس بکتریاګانې ګورو. په دوهم سمستر کې به انشاءالله موږ په سیستماتیک باکټریولوژي کې وایو چې کاکسونه د دوی د زنځیر په اساس باندې په دوه برخو باندې ویشو. سټریپټوکاکسونه یو هغه سټریپټوکاکسونه چې هغه لنډ زنځیر لري او دوهم ډول هغه سټریپټوکاکسونه دي چې هغه اوږد زنځیر لري. دا به انشاءالله په دوهم سمستر کې په تفصیل سره بحث پرې وکړو. بسیلونه هم د خپلو ځینو ځانګړو خواصو په اساس په څلورو ډولونو باندې ویشل کېږي. لومړی ډول بسیلونه دي اسید فاست بسیلای څخه عبارت ده. په اسید فاست بسیلای باندې موږ پوهیږو ځکه په تېرو درسونو کې اسید فاست ټرینینګ یا تلوین ویلی ده. ښه مثال د اسید فاست بسیلای مایکوبکټیریم توبرکلوزیس ده یا په انسان کې د نري رنځ مسؤل بکتریا. دوهم ډول بسیلای د ګرام پازیټیو سپور پروډوسینګ بسیلای څخه عبارت ده یا ګرام مثبت سپور تولیدونکي بسیلونه. انشاءالله د دې درس په
اخیرو سلایډونو کې به په سپور باندې هم بحث وکړو چې سپور په څه معنی یا سپور څه شی ده، څه ځانګړتیاوې لري او کومې بکتریاګانې کولی شي چې سپور رامنځته کړي. ښه مثال یې د کولسټریډیم تیتاني بکتریا څخه عبارت ده چې په انسان کې د ټیټانوس په نامه باندې د ناروغۍ د رامنځته کېدو سبب ګرځي. دریم ډول بسیلونه ګرام پازیټیو نان سپور پروډوسینګ بسیلای دي. دا معنی چې د هم ګرام مثبت دي خو د سپور د تولیدولو قابلیت نه لري. ښه مثال یې د کورني بکټریوم ډیفټریا بکتریا څخه عبارت ده چې په انسان کې د ډیفټریا په نامه باندې ناروغي رامنځته کولی شي. او څلورم ډول د بسیلونو ګرام نیګیټیو بسیلای دي یا ګرام منفي بسیلای دي چې ښه مثال یې د انټیرو بکټریاسي کورنۍ ده. د انټیرو بکټریاسي کورنۍ چې موږ تاسو دلته ګورو دا د بسیلونو یو ډېره عمده یا لویه کورنۍ ده او د دې په څنګ کې په انسانانو کې ډېرې زیاتې بکتریایي انتاني ناروغۍ ده انټیرو بکټریاسي د کورنۍ پورې اړوند بکتریاګانو په واسطه رامنځته کیږي. په دا کورنۍ کې موږ ویل چې متعددې بکتریاګانې شتون لري. د مثال په ډول د مورقې د ناروغۍ سببي عامل یا سلمانیلا ټایفای بکتریا، شګیلا بکتریا او انټیرو ایکولای بکتریا د انټیرو بکټریاسي د کورنۍ عمده بکتریاګانې چې په انسان کې د ځانګړو ناروغیو د رامنځته کېدو سبب ګرځي. سپیروکیټ یا سپایرل شي بکتریاګانې موږ وایو دا هم د بکتریاګانو یو لوی هیټروجینس یا په اصطلاح متفاوت ګروپ ته چې دغه بکتریاګانې د فنر ماننده شکل خپل ځان ته غوره کوي او دا بکتریاګانې هم تحرکات یا حرکت لري خو حرکت د نورو بکتریاګانو په عکس باندې په فلاجیل پورې اړه نه لري. موږ تاسو په تیرو درسونو کې ویلي وو چې د بکتریاګانو تحرکات د دوی د فلاجیل د شتون په اساس باندې ده، ولی سپایرل شي بکتریاګانې یا سپیروکیټس بکتریاګانې معمولا فلاجیل نه لري ولی د خپل د غشا د تحرکات په اساس باندې د بکتریاګانې متحرکې دي یا خپل تحرک رامنځته کوي. سپیروکیټس معمولا هغه ډولونه چې په انسانانو کې ناروغي رامنځته کوي دا معمولا په دریو جینسونو باندې ویشل کیږي. اول قدم کې د تریپونیما جینس، په دغه جینس کې مهمه بکتریا چې په انسان کې ناروغي رامنځته کوي هغه تریپونیما پالیډم څخه عبارت ده چې په انسان کې د سفلیس په نامه ناروغي رامنځته کوي. دوهم ډول سپیروکیټس دی بوریلا څخه عبارت ده چې ښه مثال یې بوریلا ریکرنټ څخه عبارت ده چې په انسان کې د ریکرنټ فیور یا د ریلپسینګ فیور یا د دوامداري تبي یا د بیرته راګرځېدونکي تبي په نامه باندې یو ډول ناروغي رامنځته کوي. دریم ډول سپیروکیټس ده لیپټوسپایرا څخه عبارت ده چې ښه مثال یې د لیپټوسپایرا اکټیرو هیموراجیکا څخه عبارت ده چې په انسان کې د هیموراجیک یا د خونریزي درلودونکي تبي د رامنځته کېدو سبب ګرځي. د بکتریاګانو یو بل ګروپ چې د اکټینومایسیټیز څخه عبارت ده دا په حقیقت کې بسیلونه دي، ګرام مثبت بسیلونه دي خو د عمومي بسیلونو څخه توپیر دا ده چې د بکتریاګانې د چاینونو یا د فلامنټونو د رامنځته کېدو لپاره تمایل لري. یعنې دا معنی کوي چې د بکتریاګانې په کلچر په محیط کې یا په یو ځانګړې ساحه کې تکثر کوي. د تکثر په جریان کې مختلف بسیلونه یو د بل سره وصل کیږي او بالاخره چاینونه رامنځته کوي یا ځینې وختونه کېدای شي د برانچونو د رامنځته کېدو سبب وګرځي. او د دې بکتریاګانو مهم خواص دا ده چې دا د سپور د تولید قابلیت لري. په دغه شکل کې موږ تاسو ګورو دا بسیلونه معمولا موږ وایو چې د تکثر په جریان کې یو د بل سره وصلېږي او بالاخره فلامنټوز یا د فلامنټونو په شکل یا رشته ډوله تارو په شکل باندې په مربوطه ساحه کې معلومیږي. اکټینومایسیټیز بکتریاګانې معمولا سپروفایټیک بکتریاګانې دي. یعنې دا معنی چې سپروفایټیک هغه بکتریاګانې دي چې دوی په خاورو کې ژوند کوي او ځینې وختونه د ورستو موادو په سطح باندې ژوند کوي او د هغو څخه تغذیه کوي. ولی په دغه کورنۍ کې هغه یا په دغه ګروپ د بکتریاګانو کې هغه بکتریاګانې چې په انسان کې ناروغي رامنځته کوي معمولا درې بکتریاګانې پېژندل شوي دي چې خپله د اکټینومایسیټیز نوعه ده، نوکارډیا ده او د ستریپتوکاکس نوعې څخه عبارت ده چې په انسان کې د ځانګړو ناروغیو د رامنځته کېدا سبب ګرځي. خصوصا دغه بکتریا په هغه شکل ناروغي رامنځته کوي چې د هغوی معافیتي سیستم ضعیفه سوی اوسي یا ایمیونو کمپرومایزډ حالت ولري. ولې هغه کسان چې د دوی معافیتي سیستم روغي یا ایمیونو کامپیټنټ نه شخص اوسي په دوی کې په ډېر اسانۍ سره ناروغي نشي رامنځته کولی. د بکتریاګانو بل ګروپ د ریکیټسیا څخه عبارت ده. ریکیټسیا په حقیقت کې دغه بکتریاګانې مجبوره داخل الحجروي بکتریاګانې دي چې انسان ته انتقال د ارتروپود یا د غڼو یا د بېلابېلو حشره لرونکو موجوداتو په واسطه سره
صورت نیسي. دا باکتریا ځینې وختونه د وایرسونو سره مغالطه کیږي، په دې خاطر چې وایرسونه هم به انشاءالله موږ تاسې بیا ووایو چې مجبوره داخل الحجروي ارګانیزمونه دي. یعنې دا معنی چې وایرسونه هم د حجرې څخه د باندې تکثر نشي کولی، په عین شان سره ریکټسیا هم د حجرې څخه د باندې تکثر نشي کولی د نور باکتریاګانو په شان باندې. دوی باید باکتریا د حجرې، دا ډول باکتریا باید د انسان حجرې منځ ته داخل شي او د انسان د حجراتو په منځ کې د ناروغیو د رامنځته کېدا سبب وګرځي. دا باکتریاګانې د ګرام تلوین په اساس باندې طبقه بندي کولی نه سو. یعنې دا معنی چې ریکټسیا باکتریاګانې نه ګرام مثبت دي او نه هم ګرام منفي دي، په دې خاطر باندې چې دغه باکتریاګانې سلوال نه لري. که چېرته تاسې د ګرام تلوین درس په یاد په غذا کې موږ ویلي اوسې د ګرام تلوین د میکانیزم اساس د باکتریاګانو د سلوال توپیر ته په ګرام مثبت او په ګرام منفي باکتریاګانې کې. نو په لحاظه وایو چې ریکټسیا نه ګرام مثبت نه ګرام منفي ده. او بله موضوع موږ ویل چې باکتریاګانو ته ځانګړی شکل د دوی سلوال ورکوي. یعنې د سلوال شتون ده چې ځینې باکتریاګانې یا کاکسونه دي یا بسیلای دي او یا سپیروکیټس دي. ولې دغه باکتریاګانې د سلوال د نشتون له کبله ځانګړی شکل خپل ځان ته نشي غوره کولی. نو ځکه دغه باکتریاګانو ته پولیمورفیک کوکوبسیلای وایو. پولیمورفیک کوکوبسیلای، پولیمورفیک موږ ویل هغه موجود یا هغه باکتریا چې خپل ځان ته څو ډوله شکل غوره کولی شي، داسې باکتریا ته پولیمورفیک باکتریاګانې وایو. او کوکوبسیلای دا معنی چې ریکټسیاګانې ځینې وختونه کېدای شي د کاکس شکل ځان ته غوره کړي او ځینې وختونه کېدای شي د بسیل شکل ځان ته غوره کړي. په دې خاطر باندې چې بیا هم وایو چې دا باکتریا سلوال نه لري، نو په لحاظه ځانګړی مشخص او ثابت شکل هم دغه باکتریاګانې نه لري. ځینې وختونه کېدای شي د شارټ روټ یا د یو لنډې میلې په شکل سره ښکاره شي یا شکل خپل ځان ته غوره کړي، او ځینې وختونه کېدای شي د کاکس شکل خپل ځان ته غوره کړي. ډېر مهم مثالونه د ریکټسیا چې په انسان کې ناروغي رامنځته کوي هغه ریکټسیا پرووازیکي ده او ریکټسیا ټایفاید ده. انشاءالله د ریکټسیا او د ریکټسیا سره په څنګ کې د نورو باکتریاګانو تفصیلي بحث به انشاءالله د دوهم صنف په دوهم سمستر کې په سیستماتیک مایکروبیولوژي کې ترسره کړو. د باکتریاګانو سایز تقریبا 0.2 څخه تر 5 مایکرومترو پورې فرق کوي چې په دې باندې موږ تاسې بحث کړی ده. او تر ټولو کوچني ترینه باکتریا د مایکوپلازما باکتریا څخه عبارت ده چې تقریبا وایي چې د یو لوی وایرس په اندازه باندې جسامت یا شکل لري. او تقریبا وایي چې غټ ترینه باکتریا د انسان د آر بي سي یا ځینې وختونه د فنګس په شان باندې شکل خپل ځان ته غوره کوي. راځو د باکتریاګانو بل کلاسیفیکیشن ته. موږ ویل چې په دغه درس کې موږ دوه موضوعات کورو، یو مورفولوژیکل کلاسیفیکیشن او بل د اکسیجن څخه د استفادې د مخې څخه چې آیا د باکتریا د انرژي تولیدونکې دستګاه په اکسیجن پورې اړه لري او که نه لري. یعنې دا معنی چې آیا دا باکتریا د اکسیجن په شتون کې کولی شي چې خپل ځان لپاره انرژي تهیه کړي او یا هم کولی شي چې د اکسیجن څخه بغیر د خپل ځان لپاره انرژي تولید کړي. معمولا تاسې به په بیوشیمي کې دا موضوع کور کړي یا به ویلي یا به له دې بعده ووایاست چې په هغه باکتریاګانو کې چې د اکسیجن څخه د انرژي تولید لپاره استفاده کوي، اکسیجن معمولا د انرژي د تولید په وروستني پړاو کې د هایدروجن اکسپټور په شکل باندې عمل کوي او په نهایت کې په دغه میزبان یا په دغه حجره کې د انرژي تولید رامنځته کیږي. د دغه تعاملاتو تفصیل او ډیټیل په بیوشیمي کې ویل کېږي. انشاءالله مربوطه استاد به تاسو ته کور کې، خو په دې ځای کې باید دومره پوه شو چې هایدروجن اکسیجن د یو هایدروجن اکسپټور په شکل سره د انرژي تولید په آخري پړاو کې عمل کوي، په نهایت کې د ګلوکوز یا قندونو څخه د یو ټي پي د رامنځته کېدلو سبب ګرځي. د اکسیجن څخه د باکتریاګانو د استفادې د مخې کلاسیفیکیشن دا هم د یو ډاکټر لپاره مهم پریکټیکل کلاسیفیکیشن چې اهمیت یې فوق العاده ډېر زیات ده. په دې خاطر که چېرته یو ډاکټر یا مایکروبیولوژیسټ په دې باندې پوه نشي چې آیا باکتریا د اکسیجن څخه استفاده کوي او که نه کوي، نو په لحاظه د هغوی کلچر هم په صحیح توګه باندې نشي ترسره کېدای. نو په لحاظه وایي چې دا کلاسیفیکیشن هم د پریکټیس له اړخ نه یا د یو ناروغ د درملنې د مخې دا فوق العاده ډېر زیات مهم ده. د اکسیجن څخه د استفادې په اساس باندې باکتریاګانې په څلورو ډولونو باندې ویشو. یو ګروپ د باکتریاګانو هغه باکتریاګانې دي چې هغو ته ابلیګیټ ایروبیک باکتریاګانې وایي. ابلیګیټ ایروبیک، ابلیګیټ اصطلاح په طبابت کې دا د مجبوره معنا ورکوي. ایروبیک هغه باکتریاګانې دي چې دوی د اکسیجن په شتون کې کولی شي چې ای ټي پي تولید کړي. نو په لحاظه داسې وایي چې ابلیګیټ ایروبیک باکتریاګانې هغه باکتریاګانې دي چې د دوی د انرژي تولیدونکې دستګاه یا ای ټي پي جنریټینګ سیستم یې په
اکسیجن پورې اړه لري او د اکسیجن پوښتونکي کولی شي چې دوی د ګلوکوز څخه ATP تولید کړي. ښه مثال یې د مایکوبکټریم ټوبرکلوزیس څخه عبارت ده. مایکوبکټریم ټوبرکلوزیس. دوهم ډول بکتریاګانې د اکسیجن څخه د استفادې په اساس باندې د فاکولټاتیو ان ایروبیک بکتریاګانو په نامه باندې یادېږي. فاکولټاتیو اصطلاح مفهوم اختیاري، اختیار لري. ان ایروبیک هغه بکتریاګانې دي چې د اکسیجن څخه استفاده نه کوي. نو په لحاظه داسې وایو چې فاکولټاتیو ان ایروبیک بکتریاګانې هغه بکتریاګانې دي چې دوی د اکسیجن پوښتون او نشتون کې کولی شي چې د خپل ځان لپاره انرژي تولید کړي. که چیرې اکسیجن بکتریا ته ورسیږي نو د اکسیجن د شتون په صورت کې ATP معمولا د انرژي د تولید په اخري دستګاه کې د هایدروجن د اکسیجن د هایدروجن د اکسپټور په شکل باندې عمل کوي او په نهایت کې بکتریا کولی شي چې ATP تولید کړي او بالاخره خپل فعالیتونه او تکثر پې ترسره کړي. ولې که چیرته دغه بکتریا د اکسیجن د کموالي سره مخامخ شي یا په ساحه کې اکسیجن شتون ونه لري نو په لحاظه د فرمنټیشن د حادثې د مخې څخه کولی شي د خپل ځان لپاره ATP یا انرژي تولید کړي. د فرمنټیشن په حادثه باندې که چېرته تاسې بیا د سایټوپلازمیک ممبران په دندو کې بحث پې کړی ده او بیا هم دا وایو چې د فرمنټیشن ډېر تفصیلي بحث ده بیخي مې په مضمون کې کېږي چې انشاءالله مربوطه استاد به یې له تاسو سره شیر کړي. درېیم ډول بکتریاګانې د ابلیګیټ ان ایروبیک بکتریاګانو په نامه سره یادېږي. یعنې په دې مفهوم سره چې ابلیګیټ ان ایروبیک بکتریاګانې هغه بکتریاګانې دي چې مطلقاً د اکسیجن په نشتون کې دوی تکثر او وده کولی شي. ښه مثال یې د کولسټریډیم تیتاني بکتریاګانو څخه عبارت ده یا د تیتانوس د ناروغۍ مسؤله بکتریا ده چې دا بکتریا مطلقاً د اکسیجن په نشتون کې وده او تکثر کولی شي او په انسان کې ناروغۍ رامنځته کولی شي. نو په لحاظ د دې ځای څخه باید په دې پوه شو چې د تیتانوس مسؤل سپور یا بکتریا هغه ساحې ته داخلیږي چې په هغه ساحه کې د وینې جریان شتون ونه لري او په هغه ساحه کې اکسیجن شتون ونه لري او هغه ساحه نیکروټیکه یا مړه سوې واوسي. که چیرته ابلیګیټ ان ایروبیک بکتریاګانې د اکسیجن سره مخامخ کېږي نو دوه عقوبته کېدای شي ولري. یو عقوبت یې دا ده چې کېدای شي د بکتریاګانو تکثر توقف وکړي او خپل تکثر ترسره نشي کړای. او دوهم حالت دا ده چې که چیرته ځینې دا بکتریاګانې د اکسیجن سره مخامخ کېږي د اکسیجن سره د مخامخ کېدو په صورت کې د بکتریاګانې په ډېر چټکۍ سره د منځه ځي. څلورم ډول بکتریاګانې د مایکرو ایروفیلیک بکتریاګانو څخه عبارت ده چې مایکرو ایروفیلیک بکتریا هغه بکتریا ده چې په حقیقت کې دا بکتریاګانې ان ایروبیک بکتریاګانې دي. یعنې دا معنی چې د اکسیجن په نشتون کې وده کولی شي ولې که چېرته ځینې وختونه د کم مقدار اکسیجن سره مخامخ شي هم دا بکتریاګانې خپل تکثر ترسره کولی شي. په دغه جدول کې همدغه څلور ډوله بکتریاګانې ګورو: ابلیګیټ ایروبیک، فاکولټاتیو ان ایروبیک، مایکرو ایروفیلیک او ابلیګیټ ان ایروبیک. په ګرام مثبت بکتریاګانو کې، په ګرام منفي بکتریاګانو کې، په اسید فاس بکتریاګانو کې او په نو سلوال بکتریاګانو کې چې مختلف مثالونه په دې ځای کې موږ تاسو ګورو. تاسو دا وګورئ انشاءالله ډېر واضح او په تفصیل سره لیکل شوی دی. د درس په وروستنۍ برخه کې موږ په انډوسپور باندې بحث کوو. سپور یا انډوسپور دواړه اصطلاح په عیني شکل سره کولی شو چې استعمال کړو. په یاد به لرو چې ځینې بکتریاګانې یوه ډېره محدوده کتګوري یا ډېره محدوده کورنۍ د بکتریاګانو چې کله د ناخوښه محیطي شرایطو سره مخامخ شي. ناخوښه محیطي شرایط په دې معنا باندې چې که چېرته مثلا په محیط کې غذایي مواد دوی ته ونه رسېږي، په محیط کې د لوړ حرارت سره مخامخ شي یا د ځانګړو کیمیاوي موادو سره مخامخ شي، دوی دا خاصیت لري چې خپل ځان په یو ځانګړي پوښ کې تاویي چې دغه پوښ ته موږ انډوسپور یا سپور ویلی شو. چې دغه سپور بیا د محیطي ناخوښه تغییراتو په مقابل کې تر میاشتو پورې مقاومت کولی شي او بکتریا په داخل دغه سپور کې خپل انفیکټیویټي یا د ناروغۍ د رامنځته کېدو قابلیت ساتي او کولی شي چې انسانان بیا وروسته کله چې ورته داخل شي بیرته په فعال شکل باندې بدلېږي او په انسانانو کې د ناروغۍ د رامنځته کېدا سبب ګرځي. کومې بکتریاګانې د انډوسپور تولید قابلیت لري؟ معمولا دوه کټګوري بکتریاګانې کولی شي چې په ډېر مؤثر شکل سره سپور تولید کړي. یو ګروپ بکتریاګانو ابلیګیټ ایروبیک جینس د بسیلونو ده او دوهم بسیلونه چې هغه د سپور د تولید قابلیت لري هغه ابلیګیټوري ان ایروبیک جینس د بسیلونو ده چې خصوصا په دې کې د کولسټریډیم جینس شامل ده چې
مهمه نماینده د کولسټریډیم تیتانس څخه عبارت ده چې په انسان کې د تیتانوس د ناروغۍ د رامنځته کېدو سبب ګرځي. نو په لحاظه موږ وویل چې که چېرته یو بکتریا په سپور کې تاویږي یا خپل ځان ته سپور رامنځته کوي، دغه سپور یې د محیطي تغییراتو، د حرارت، د کیمیاوي موادو، دواګانو په مقابل کې فوق العاده ډېر زیات مقاومت لري. ولې که چېرته دغه بکتریا دپاره بیا وروسته زمینه مساعده سي، دا بکتریا کولی سي چې په دغه برخه کې د سپور څخه ووځي او په ویجیټیټیو سیل باندې بدل سي. ویجیټیټیو سیل د سپور لرونکو بکتریاګانو فعال او تکثري حالت وایي چې په دې حالت کې بیا خپل تکثر رامنځته کوي او په نهایت کې په انسانانو کې ناروغي رامنځته کوي. هغه پروسه چې دغه په واسطه سره یو بکتریا د سپور څخه په ویجیټیټیو فارم باندې بدلیږي، دغه پروسې ته د جرمینیشن حادثه یا پروسه ورته ویلی سو چې ان شاء الله وروسته بحث پې کوو. راځو د بسیلونو راځو د اندوسپور په پراپرټیز یا په خواص باندې بحث کوو. یو سپور تقریبا 5 برخې لري. اولینه برخه یې د سپور کور ده، کور یا داخلي برخه. په دا قسمت کې د بسیلونو هسته یا هستچا یا هسته یا نیوکلیوید پکې شتون لري، د پروتین د جوړېدلو دستګاه پکې شتون لري او د انرژي د جوړېدلو دستګاه پکې شتون لري. یعنې دا معنی چې دا د خپله د بکتریا د بسیل یا د سپور هغه داخلي برخه ده چې معمولا دغه درې هغه عمده برخې چې وروسته بیا بکتریا په همدغه دریو برخو د مخې سره خپل تکثر رامنځته کوي، په انسان کې ناروغي رامنځته کوي، پکې شتون لري. یعنې دا معنی چې په کور کې د بکتریا نیوکلیس یا نیوکلیوید، د پروتین جوړولو دستګاه او د انرژي د جوړولو دستګاه په دا قسمت کې شتون لري. دوه برخه ته د سپور وال ورته وایو. د سپور وال یا د سپور دیوال. د سپور وال د سپور هغه داخلي ترینه طبقه ده، په دې خاطر چې تقریبا سپور 3 یا 4 دیوالونه یا په اصطلاح طبقې لري. نو وایي چې سپور وال د بسیلونو هغه انرموسټ یا هغه تر ټولو داخلي ترینه غشا څخه عبارت ده چې دا غشا د پیپټایډو ګلایکان څخه جوړه شوې ده. او کله چې بکتریا د سپور د حالت څخه بیرته په ویجیټیټیو فارم یا په فعال شکل باندې بدلیږي، د همدغه پیپټایډو ګلایکان څخه د خپل ځان لپاره سلوال جوړوي. د سپور دریمه برخه ده کارټکس څخه عبارت ده. کارټکس تر ټولو ضخیمه یا ټیکسټ لایر ده، یعنې دا تر ټولو ضخیمه لایر ده او مهمه خبر دا ده چې د سپور کارټکس د لایزوزایم په مقابل کې فوق العاده حساسه ده او په ډېره اساني سره د منځه وړی شي. د سپور څلورمه برخه د سپور د کوټ څخه عبارت ده. د سپور کوټ تر ټولو هغه مقاومه او ټینګه غشا ده چې د مختلفو محیطي تغییراتو په مقابل کې سپور ساتي. په دې خاطر باندې چې د سپور کوټ د کراټین په شان یا د کراټین ته ورته پروتین څخه یو جوړه شوې غشا ده. کراټین پروتین تاسو پیژنئ چې تر ټولو ټینګ یا مقاوم پروتین ده چې د محیطي تغییراتو په مقابل کې د مختلفو کیمیاوي موادو د مختلفو دواګانو په مقابل کې ده فوق العاده مهم ده. د مثال په ډول موږ تاسو پیژنئ چې د انسان په نوکانو کې د کراټین پروتین په یو پراخه کچه باندې شتون لري. نو په لحاظ پیژنئ چې د انسان نوکان د محیطي تغییراتو په مقابل کې فوق العاده ډیر زیات مهم دي. نو په دې ځای کې داسې ویل شو چې په حقیقت کې داسې موږ ویل چې سپور کېدای شي تر هفتو پورې یا تر میاشتو پورې په محیط کې پاتې شي په مختلفو ناوړه شرایطو کې. په حقیقت کې همدغه د سپور کوټ ته چې سپور ته مقاومت ورکوي او سپور د محیطي تغییراتو په مقابل کې مقاوم ساتي. او بالاخره خارجي طبقه یې د اکسپوریم څخه عبارت ده چې په دې برخه کې لایپوپروټینونه شتون لري او ځینې وختونه کېدای شي کاربوهایډریټونه هم په دغه برخه کې شتون ولري. موږ ویل کله چې سپور د ناخوښه محیطي شرایطو څخه خپل د خوښې محیط ته داخل شي، نو په دې وخت کې د خپل سنسوري ترانزکشن سیستم په واسطه سره محیط درک کوي او پیژني چې دا محیط د بکتریا لپاره یا د سپور لپاره د خوښې محیط ده. نو په لحاظ د سپور د حالت څخه بکتریا یا سپور په یو فعال بکتریا باندې بدلیږي چې فعال حالت ته موږ ویجیټیټیو فارم اف د سپور وایو یا د بکتریا وایو. دغه حادثې ته د جرمینیشن حادثه وایو چې یو بکتریا د سپور څخه په فعال تکثري حالت باندې بدلیږي. جرمینیشن حادثه 3 سټیجه یا 3 پړاوونه لري. د اکټیویشن مرحله، انیشیشن مرحله ده او د اوټ ګرو مرحله ده. د په خاطر باندې چې د سپور په جوړېدو او بل اخر بیرته په فعال حالت باندې بدلیدو باندې پوسو دغه شکل ته مشتاق ګورو. لومړی حالت چې ګورو دا دی بکتریا یا د سپور لرونکي بکتریا ویجیټیټیو سیل ده. دا معنی چې تکثري حجره ده.
دا حجره ناروغۍ رامنځته کولی شي او تکثر کولی شي. ولې که چېرته په همدغه حجرې باندې محیطي شرایط ناخوښه شي نو باکټریا سپورولیټینګ سیل باندې بدلیږي او بالاخره حجره مورنۍ حجره د منځه ځي. یوازې د سپور فارم د باکټریا په محیط کې د میاشتو لپاره پاتې کېږي. کله چې د سپور لپاره وروسته زمینه مساعده شي موږ ویل چې د جرمینیشن د پروسې په واسطه سره په بیرته په ویجیټیټیو فارم د سیل باندې بدلیږي. چې په لومړي قدم کې موږ ویل چې اکټیویشن باید وکړي، په دویم قدم کې انیټیشن کوي او بالاخره اوټ ګرو کوي. اوټ ګرو دا معنی چې د سپور څخه وځي او بالاخره په یو فعال فارم باندې بدلیږي چې په دې وخت کې تکثر کوي او تکثر نه وروسته په انسان یا په مربوطه ساحه کې د ځانګړو ناروغیو د رامنځته کېدا سبب ګرځي. قدرمنو محصلینو، زموږ د دې اونۍ درس همدغه و. که چیرته د مربوطه درس په اړه باندې تاسې کوم پوښتنه لرئ نو لطفا د ګوګل کلاس روم د لارې څخه یې ما سره شیر کړئ. زه انشاءالله په وخت سره تاسې ته مربوطه جواب وړاندې کوم او انشاءالله ډېر ژر به درسره بل درس هم د همدغه اډیو په شکل باندې شیر کړم. نو تاسې ته ښه وخت غواړم، ښه وخت ولرئ. ومن الله توفیق.